د محبت د پاره لاجواب وظیفه ده یا رحیمو یا ودودو. داسې وظیفه ده چې کلم پابندۍ سره کوي د ټول مخلوق زړونه به د ستا طرف ته مایله وي د دې وظیفې په برکت سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼه خویندو، نن د محبت د حصول د پاره درته یو ډیر زبردست وظیفه ښیمه، او دا وظیفه چې کله تاسو پابندۍ سره کوي د ټول مخلوق زړونه به د ستاسو طرف ته مایله وي. هر سړی به د ستا سره د زړه نه مینه ساتي. د دې نه علاوه چې کله دا وظیفه پابندۍ سره او په ښه ارادې سره کوي، هم په دنیا په آخرت کې به دې په مزو باندې سر وي، هم به دې په دنیا کې قدر ډېر زیات وي، هم به دې په آخرت کې قدر ډېر زیات وي. دنیا او آخرت کې به یعنی په دواړو جهان باندې به قدرمن شي. د دنیا لپاره د ټول اول د دې وظیفې استعمال خو نه دی پکار، البته که د دنیا لپاره دی د دې وظیفې استعمال وکړلو نو داسې شوله لکه انسان ته دا ثابت دنیا په بچیه کې ورکې، او بیا د انسان پر ثابت دنیا بچیه باندې راضي نه دی، او د ثابت دنیا د بچیه د یو رته په هغه درېیمه حصې باندې راضي دي، او هغه درېیمه حصې یې واخیستله. بس صرف دونه فرق دی. نور که چېرته یو انسان د آخرت د حصول دپاره وکړي، د آخرت د حصول دپاره یو ډېر لوی تاثیر په دې کې پروت دی. آخرت به په دې باندې الله جل شانه روښانه کړي. لیکن که یو انسان د محبت دپاره کوي نو د محبت د جایز محبت دپاره یو ډېره زبردسته وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې د دې جواب او نظیر خو اړه شته نه په دنیا کې. او الله جل شانه په دې خپلو نومونو کې یو داسې رموز، داسې اسرار، داسې فواید ښودي دي چې مخلوق هر وخت د دې رموزو، د دې اسرارو او د دې فوایدو طرف ته محتاج دی. دونه مبارکه وظیفه ده. راځه دا وظیفه درته ښیم، زیات وخت نه اخلم، او د دې وظیفې چې کومه صحیح طریقه ده نو هغه هم درته ښیمه. که یو انسان د محبت دپاره دا وظیفه کوي یا رحیم یا ودودو، هغو له پکار دي چې په هر حالت کې په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې د ده په خولې باندې یا رحیم یا ودودو وظیفه شروع وي، هر حالت کې. خو د یو کس دپاره که او که د ډېرو خلکو دپاره کې، خصوصا د هغه وروڼو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته کامله وظیفه ده. کوم وروڼه چې وایي چې په موږ باندې څوک اعتماد نه کوي، بعضې وروڼه داسې دي چې هغه وایي نه راباندې څوک یقین کوي، نه راباندې یو کس هغه چې کوم دی بروسه کوي، یا کې تنها یم. که هغه وروڼه هم د دې وظیفې ذکر شروع کړي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه د مخلوق په زړه کې د ستا مینه واچي. هر سړی به تا ته بیا د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. هر سړی به د ستا سره د خپل زړه نه چې دی هغه به مینه ساتي. دونه مبارکه او زبردسته وظیفه ده. بلکل تاسو کولی شئ، تاسو ته مکمل اجازت دی د جایز محبت دپاره استعمالولی شئ. لیکن د دې نه علاوه که انسان د آخرت په غرض باندې وکړي چې زه دې په آخرت کې قدرمند شم، عزتمند شم، نو یو خبر یاد ساتئ چې په دنیا کې به قدرمند وي، خو په دې سرې سرې به آخرت کې هم قدرمند دی. بیا کم انسان چې دنیا غوره کړو آخرت یې پرېښودو، د آخرت کې بیا دته څه حصه نه میلاویږي. او کم یو کس چې کله آخرت غوره کړلو او دنیا یې پرېښودله، دته به دنیا هم میلاویږي، آخرت هم میلاویږي. لکه ما سره اوس دا بالپین دی، او دا بالپین زه خرڅومه، دا بالپین دی او دا بالپین زه خرڅوم. مثلا په دې باندې دا سر دی، د سر نه بغیر د دې بالپین هېڅ حیثیت نشته. که دا سر ما د دې نه لر کړو، زه دا بالپین خرڅوم او بغیر د سر نه خرڅوم. یو ده، زه دا بالپین خرڅوم او د سر سره خرڅومه. اوس دا بالپین ما خرڅ کړلو، خو د سر سره مې خرڅ کړلو،
نو اوس ما ته پیدا میلاو شوه هم په دې باندې لیکل کولی شم هم دا د هر قسم خطرونو محفوظ دي یعنې دا بالپن به اوچېږي نه اوس زه دا بالپن خرڅوم خو بغیر د سر نه خرڅوم اوس که دا بالپن زه خرڅوم او بغیر د هغو نه خرڅوم سره نو ګوره د دې چې کومه خاص پیدا وه هغه خاص پیدا ترې نه ما وانغښتله دغه رنګې که یو انسان آخرت غوره کړو دنیا به دته خپله میلاو شي او که دنیا غوره کړه د آخرت د هغه نعمتونو نه به دا کس محروموي بیا نو د ټولو اول چې دا وظیفه کله موږ کوو یا رحیم یا ودود موږ به په دې ارادې سره کوو چې الله جل شانه دې سره زموږ آخره ښه کړي آخرت کې موږ چې کوم دی د خوشحالو والا زندگی تېره کړو نو هغه له پکار دی چې دا وظیفه کوي د ټولو اول سوچ د کوي د آخرت چې کوم دی سوچ د کوي او د هغې نه پس که د آخرت سوچ وکړلو او دنیا پرېښوده دنیا درته خپله الله درکوي دا خبر یاد ساتئ دنیا هغه کس پسې منډې وهي کم کس چې د دنیا نه تښتي کم کس دنیا پسې ورځي دنیا د هغو نه تښتي او کم کس د دنیا نه تښتي دنیا په خپل هغو پسې ورځي نو موږ د دنیا طالبان چې جوړ نشو موږ به طالبان جوړیږو د آخرت نو که چېرته آخرت دې غوره کړو هم به د دنیا ښه وي هم به د آخرت ښه او که دنیا دې غوره کړه هم به د آخرت تباه وي هم به د دنیا کې دغه رنګ چې کوم دی اثرګردانه وي نو پکار ده چې دا وظیفه مونږ کوو یا رحیمو یا ودودو نو په دې کې به مونږ اراده دا کوو چې زمونږ آخره خاتمه هم ټیک شي او دویم خبره چې په آخرت کې مونږ چې کوم دی د دغه نه رسوایۍ نه او شرمندګۍ نه خلاص شو او د آخرت هغه عزت مونږ حاصل کړو نو که په دې ارادې سره دا وظیفه وکړه نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه تا ته دنیا کې دومره مقبولیت بیا درکړي چې هر سړی به تا سره د زړه نه مینه او محبت ساتي یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بالکل تاسو کولی شئ تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي